أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. سورة آل عمران 2 نمبر آیات ته. مخکې آیاتونو کې واقعه د مریم علیه السلام د پیدایش شروع وه. بیا منځ کې د زکریا علیه السلام واقعه راغله. دې ځای نه به بیا واقعه د مریم علیه السلام شروع کړي، او دا واقعه وروسته د بلوغ د هغه نه ده، او دا اصلا رد دی په یهودیانو باندې چې هغوی والعیاذ بالله مریم علیه السلام ته د زنا نسبت کولو او د فاحشې نسبت به ورته کولو. الله رب العالمین د اوچت مقام ذکر کوي چې دا خو داسې زنانه وه چې الله رب العالمین دته عزت ورکړی دی، دا یې پاکه ساتلې ده، او داسې نور. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، او کوم وخت چې ویلې الملائکة ملائکو یا مریم اے مریم علیه السلام ان الله اصطفاکی، یقینا الله رب العالمین غوروالی در کړی دی تا ته، وطهرک او پاکی ساتلی ته. دا دلیل شو په دې باندې چې مریم علیه السلام والعیاذ بالله زناکار نه ده لکه څرنګه چې یهودیان وایي، بلکې الله رب العالمین هغه پاکه ساتلی وه. واصطفاک او غوره کړي ته علی نساء العالمین، په زنانو د مخلوقاتو، زنانو باندې تا ته غوروالی در کړی دی. بعضې زنانه دي چې احادیثو کې راغلي الله رب العالمین په نورو زنانو باندې هغې ته غوروالی ورکړی دی، لکه مریم علیه السلام، دارنګه فاطمه رضی الله عنها، دارنګه خدیجه رضی الله عنها او آسیه د فرعون ښځه. دې ته الله رب العالمین اوچت مقام ورکړی دی چې قرآن کریم کې د بعضو ذکر راغلی دی. یا مریم اقنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. یاد کې اوس عبدیت مریم علیه السلام ذکر کی. الله رب العالمین یو بنده وه، الله رب العالمین ته عبادت کولو، الله رب العالمین ته سر ښکته کولو. یا مریم اقنوتی، اے مریم اقنوتی، تابعداري کوه لربک، د رب خپل دی، خپل رب تابعداري دې کوه. واسجدي او سجده کوه، ورکعی او رکوع کوه، مع الراکعین سره د رکوع کوونکو. رکوع کوونکو نه مراد یا جماعت ته په جماعت باندې کوه، او یا اشتراک د صفت دی، معنا دا ده چې د نورو خلکو په شان ته منځونه کوه. ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک. آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین صدق د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کوي. دا واقعات ګوره تا ته نو معلوم، موږ درته وحی د دې وکړله. ذلک دا چې تیر شو من انباء الغیب، دا خبرونه د غیبونه دي، نوحیه چې وحی کوو موږ د دې الیک تا ته. وما كنت او تنوی لديهم د دوی سره حاضر، اذ یلقون کله چې دوی غورځول اقلامهم قلمونه خپل، ایهم یکفل مریم، ایهم چې کوم یو به یکفل مریم پالنه کوي د مریم. د مریم علیه السلام د کفالت په باره کې دوی خڅڼی اچو، څوک ورته پچه اچول وی، خپل قلمونه ویلې ته وغورځول چې د هر چا بر راووتلو او بره په سر باندې و، نو هماغه به د مریم علیه السلام کفالت کوي. د آیات نه اهل علمو دا مسله ذکر کړې ده چې خڅڼی اچول دی شرعي امر دی. عام طور پښتانه دې ته پچه اچول وایي. یو څه شي کې بحث و مباحثه او منازعه راشي، نو د هغې د حل او د فصل دپاره چې دی خڅڼی واچوي، چې چا راووتلو نو همغه باندې بیا فیصله وشي. وما كنت او ته نوې حاضر لدیهم د دوی سره، اذ یختصمون کله چې دوی بحث کولو د مریم علیه السلام د کفالت او د هغه د ساتنې په باره کې، چې دې ساتنه او د کفالت به څوک کوي. اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله یبشرک بکلمة منه. آیات نه وروسته اوس عبدیت د عیسی علیه السلام ذکر کوي، چې عیسی علیه السلام ته تاسې الہ ویوئ نسواراو. حال دا دی چې د عیسی علیه السلام پیدا شوی دی، د مور نه مریم علیه السلام نه دی پیدا شوی دی، او د بعضې صفات به راوړي چې هغه د عبدیت او دارنګه د عجز صفات دي، الله رب العالمین ته محتاج دی. اذ قالت الملائکة، کوم وخت چې ویلې ملائکو یا مریم اے مریم علیه السلام
ان الله یقینا الله تعالی یبشرک زیر درکی تا ته بکلمتین په یوې کلمې منه د طرف د الله نه اسمه چې نوم د هغې به المسیح مسیح عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم وي هغه نوم به مسیح عیسی وي چې زوی د مریم دی مسیح دا لقب د عیسی علیه السلام او عیسی د اسم عالم دی د هغه خپل نوم دی او ابن مریم دا اسم کنیه وه مسیح په معنا د مبارک سره او یادارنګه مسیح په معنا د ممسوح چې مسح کړی شوی دی عیسی علیه السلام په برکت سره مسح کړی شوی دی نو ځکه ورته مسیح ویلی کېږي وجیها مخوریزی به فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې دا به یو عزتمند شخصیت وي ومن المقربین او د نږدې کړی شوو نه وي هغه خلک چې الله رب العالمین ته نږدې وي د هغې د جملې نه به دا وي ویکلم الناس فی المهد وکهلا لیکن نور صفات او نور امور د عبدیت ذکر کوي ویکلم الناس او خبرې به کوي د خلکو سره فی المهد په غیږ د مور کې سورې مریم کې به بیا دې تفصیلي واقعه راشي وکهلا او په پوخ عمر کې کله چې د اسمان نه راکېوځي قیامت ته نږدې بیا به د خلکو سره خبرې کوي ومن الصالحین او د نیکانو نه به وي قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر کله چې ملائکو مریم علیه السلام ته دا زیری راوړلو اوس مریم علیه السلام وی زما به څرنګه بچی وي ځکه ما سره خو نارینه نه دی یو ځای شوی ملائک به ورته جواب کوي چې تاسې به همداسې هستئ په دې حالت کې به هستئ الله رب العالمین په دې باندې قادره دی قالت ویلې دی مریم علیه السلام رب رب زما انا یکون څرنګه به کیدی شي لی ما دپاره ولدون بچی زما به څرنګه بچی کېږي ولم یمسسنی او نه دی را رسېدلی ما ته بشرون هېڅ یو بنده هېڅ یو انسان او هېڅ یو نارینه ما ته نه دی رسېدلی هغې زه نه یم مسح کړې نو څرنګه به زما دپاره کېدلی شي قال ویلی جبریل علیه السلام کذلک همدغسې به یې ته الله یخلق الله تعالی پیدا کوي ما یشاء څه چې وغواړي الله به دې قادر دی چې بغیر د خاوند نه ورته بچی درکړي اذا قضا کله چې فیصله وکړي امرا د یو کار فانما نو یقینا یقول وایي له هغه ته کن شه فیکون هغه شي یو څه شي اراده چې الله رب العالمین وکړي هغه ته فقط دومره ووایي چې کن نو بس هغه پیدا شي الله رب العالمین داسې ذات دی ويعلمه الكتاب والحکمت والتوراة والانجیل دات نوس نور امور ذکر کوي د عبدیت د عیسی علیه السلام او غدا دی چې الله رب العالمین ته د علم کې محتاج و معجزو کې الله رب العالمین ته محتاج و ويعلمه الكتاب او خودنه به کوي د کتاب والحکمه او د سنت والتوراة او د تورات والانجیل او د انجیل د خودنه به الله رب العالمین د تکی ورسولنا او ګرځي به د رسول الی بنی اسرائیل ته د بنی اسرائیل پیغمبر وي انی قد جئتکم وای به چې انی یقینا قد جئتکم راوړي دي ما تاسو ته بیاات معجزات من ربکم د طرف د رب ستاسو نه ستاسو د رب د طرف نه می معجزات راوړي دي اوس تفصیل د معجزات ذکر کړي او هر یو سره به وي چې باذن الله د الله رب العالمین په حکم سره یعنی دي معجزاتو کې عیسی علیه السلام الله ته محتاج دی د الہ نشي کېدلی انی چې یقینا نخلق زه جوړوم لکم تاسو ته من الطین د خټو نه کهیئة الطیر په شان ته د شکل د مرغه فانفخو نو پوکوم فیه په هغې کې فیکونو نشي به هغه طیرا مرغه باذن الله په اذن د الله د خټو نه ورته یو مرغه جوړوم په هغې کې پوکی کوم د الله رب العالمین په اذن او د هغه په حکم باندې به دی ژوندی کېږي و ابرئ الاکمه او جوړوم زه الاکمه مرزادي وړوند د مور نه چې وړوند پیدا شوی وي هغه به زه جوړوم والابرص او برګي مرض والا و احیي الموتى او ژوندي کوم مړو لره باذن الله په حکم د الله تعالی ټول کارونه د الله په حکم باندې کوم و انبئکم او خبر در کوم تاسو ته بما په هغه څه باندې تاکلون چې خورئ تاسې وما او هغه خوراک تدخرونه چې ذخیره کوئ تاسې فی بیوتکم په کورونو خپلو کې چې تاسې څه ذخیره کوئ د هغې معلومات به هم زه درته درکوم او دا ټول الله رب العالمین په حکم او د الله په اذن باندې ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیة نښه ده لکم ستاسې دپاره دغې معجزاتو کې ستاسې دپاره نښه شته دی زما په نبوت او زما په پیغمبرۍ باندې
ان کنتم مؤمنین که تاسې مؤمنان یئ ومصدقا او راغلی یم تصدیق کوونکی لما د هغه کتاب بین یدی چې مخکې زمانه دی من التورات چې تورات دی د تورات تصدیق کوونکی یم ولأحل او دې دپاره چې زه حلال کم لکم ستاسې دپاره بیان کولو سره ولأحل او چې حلال کم لکم تاسې ته بعض الذي بعضې هغه څیزونه حرمه چې حرام کړی شوي دي علیکم په تاسې باندې کوم څیزونه چې د الله رب العالمین د طرف نه په تاسې باندې مخکې منع کړی شوي نو د هغې حلالوالی به زه تاسې ته بیان کم او یا دا دی چې هغه څیزونه چې تاسې باندې ملایانو حرام کړي هغه نیمچه او ناکاره ملایانو په تاسې باندې بند کړي او حرام کړي د هغې حلالوالی زه تاسې ته بیان کمه وجئتکم او راغلی یم زه تاسې ته بآیات په معجزه من ربکم د طرفه د رب ستاسې نه د الله د طرف نه مې ورته معجزات راوړي دي فاتقوا الله نو ویره وکړئ د الله تعالی نه واطیعون او زما تابعداري وکړئ ان الله ربي وربكم فاعبدوه ایت کریمه کې اوس رد دی په نسواراو باندې او حاصل د رد دا دی چې ګوره تاسې وایئ چې عیسی علیه السلام اله دی داسې نه ده عیسی علیه السلام خپله د الله رب العالمین توحید ته خلک دعوت کړي دي ان الله ربي یقینا الله تعالی رب زما دی وربکم او رب ستاسې دی فاعبدوه نو عبادت وکړئ د هغه هذا دا صراط مستقیم لاره نیغه ده دا نیغه لاره ده توحید لاره دا بالکل نیغه لاره ده فلما احس عیسی منهم الکفر د آیات کې اوس د عیسی علیه السلام مجاهده ذکر کړي کله چې عیسی علیه السلام د توحید دعوت وکړل نو امتیان یې دوه ډلې شول یو چې د هغه مخالفین شو چې هغې ته ویلی کېږي یهود او بله ډله یې د هغه ملګري شو چې د هغه نصرت یې وکړو هغې ته ویلی کېږي نصارا فلما احس نو هر کله چې معلوم کړلو عیسی علیه السلام منهم د دوی نه الکفر کفر کولو قال ویل من انصاری څوک دی ما سره مرسته کوونکی الی الله د الله دپاره الله دپاره زما سره څوک مرسته کوي قال الحواریون ویل هغه مخلصو ملګرو نحنو مونږ انصار الله مرسته کوو د الله مرسته کوو معنا د الله د دین مرسته کوو آمنا مونږ ایمان راوړی بالله په الله باندې وشهد او ګواشه بأننا په دې خبره چې مونږ مسلمون تابعداري کوونکي یو مونږ الله رب العالمین ته تابع یو ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول اوس د هغې نورې دعاګانې ذکر کوي ربنا یا رب زمونږ آمنا مونږ ایمان راوړی بما په هغه څه باندې انزلته چې تا نازل کړي دي واتبعنا الرسول او تابعداري کړې ده مونږ الرسول د رسول عیسی علیه السلام تابعداري مو کړې ده فاکتبنا نو ولیکه مونږ مع الشاهدین د ګواهي کوونکو سره فاکتبنا مع الشاهدین شاهدین نه مراد یا د نبی صلی الله علیه وسلم امت دی او یا ترې نه مراد هر هغه څوک دي چې هغه شهادت او ګواهي ورکوي د الله رب العالمین د توحید د هغوی د ډلې او د هغوی سره مونږ ولیکه ومکروا ومکر الله دوی راولګېدل عیسی علیه السلام ته مختلف چلونه او مکرونه جوړ کړي چې هغه ووژني ومکروا او دوی چل جوړ کړلو د وژلو د هغه دپاره ومکر الله او چل جوړ کړلو الله رب العالمین د هغه د خلاصون دپاره والله خیر الماکرین والله الله تعالی خیر الماکرین غوره د تدبیر جوړونکو نه دی اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی دکې اوس تفصیل د هغه تدبیر د الله رب العالمین ذکر کوي چې عیسی علیه السلام الله رب العالمین بچ کړلو او هغه اسمان ته وخېژولو دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې عیسی علیه السلام دوی وژلی نه دی لکه څرنګه چې نسوارا دعوه کوي چې دی موږ وژلی دی او بیا هم رازوړنده کړی دی نو داسې نه ده عیسی علیه السلام چې کله دوی محاصره کړلو الله رب العالمین اسمان ته وخېژولو تر قیامته پورې به ژوندی وي قیامت ته نږدې زمانه کې به بیا راکېوځي اذ قال الله هغه وخت چې ویل الله تعالی یا عیسی علیه السلام انی یقینا زه متوفیکا پورا اخیستونکی یم تا لره دې نه مراد وفات نه دی بلکې پورا اخیستل او قبض کول مراد دی نو انی یقینا زه متوفیکا پورا اخیستونکی یم تا لره ورافعک او پورته کوونکی یم تا لره الی ځان ته دا جمله دلیل دی په دې باندې چې الله رب العالمین بره دی ورافعک او پورته کوونکی یم زه تا لره الی خپل ځان ته الله رب العالمین د ذات په لحاظ باندې بر آسمانونو کې او د عرش د پاسه دی نو د آیت کریمه د الله رب العالمین په پورتوالي باندې
دلیل دی او دارنګه نور مختلف دلایل شته دی الرحمن علی العرش استوا او داسې نور. اوس زمانه کې بعضی مبتدعین او بعضی مشرکین او باطل پرست دي بالعکس عقاید په امت مسلمه کې خپري او دا خبرې کوي چې څوک د استوا علی العرش عقیده لري او الله رب العالمین بره مني وي دا مشرک او کافر دی والعیاذ بالله. دا دلیل دی او نور مختلف نصوص شته چې الله رب العالمین بره دی د عرش د پاسه استوا کړی ده. ومطهرک او پاکونکی یم زه تا لره من الذین دا کسانو نه کفرو چې کفر یې کړی. معنا دا چې د هغوی د اذیت او د تکلیف نه زه تا بچ کوونکی یم او پاکونکی یم. وجاعل الذین او ګرځونکی یم دا کسانو لره اتبعوک چې تابعداري کړې ده ستا فوق الذین پورته دا کسانو نه کفرو چې کفر یې کړی دی الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت پورې. فوقیت نه مراد په حجت او دلیل یا کرامت او عزت کې پورتوالی او دارنګه فوقیت دی. ستا تابعدار به په حجت او دلیل کې پورته کما یا په کرامت او عزت کې. ثم بیا الی ما طرف ته مرجعکم واپس کېدل ستاسې دي. فاحکم نو فیصله به وکم زه بینکم په مابین ستاسو کې فیما په هغه خبرو کې کنتم چې تاسې فیه په هغې کې تختلفون اختلاف کولو. دا چې په کومو خبرو کې اختلاف کوو د هغې فیصله به زه هلته به کوم. فاما الذین کفروا دا اوس هغه فیصلې تفصیل دی. کافرو ته به عذاب او مؤمنانو ته به الله رب العالمین اوچتې درجې ورکړي. فاما الذین نو هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی فاعذبهم نو عذاب به ورکم هغوی ته عذابا شدیدا عذاب سخت فی الدنیا په دنیا کې والآخرت و په آخرت کې وما لهم او نه به د دوی دپاره من ناصرین څوک مددګاران دوی به مددګاران به نه وي. واما الذین او هر هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی و عاملو الصالحات او عملونه یې کړي نیک قرآن او د سنت موافق یې کړي دي. ویوفیهم نو پوره به ورکړي دوی ته الله رب العالمین اجورهم هغه ثوابونه د دوی د دوی هغه د عملونو بدله او ثوابونه به الله رب العالمین دوی ته پوره ورکړي. والله الله تعالی لا يحب مینه نه کوي الظالمین د ظلم کوونکو سره ظالمانو سره الله محبت او مینه نه کوي. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم دا خطاب د نبی صلی الله علیه وسلم ته او منځ کې صدق د نبی صلی الله علیه وسلم هم ځای په ځای باندې ذکر کوي. ذلك دا چې ذکر شو نتلوه بیانو مونږ دا علیک پتا باندې من الآیات د آیاتونو نه والذکر الحکیم او د نصیحت حکمت والانا. ذکر الحکیم نه مراد هم قرآن کریم نه ځکه دا د نصیحت خبرې او د حکمت خبرې دي. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. آیات کې اوس د یوې شبهې جواب کوي الله رب العالمین د نصاراو او حاصل د شبهې دا دی چې دوی ویلې ګوره عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا شوی دی. معلومیږي دا چې د کې څه شته که نه دا الہ دی. الله رب العالمین ورته مثال ذکر کړي دا مثال د آدم علیه السلام په شانته دی. تاسې خو یوازې ووایئ چې بغیر د پلار نه پیدا شوی آدم علیه السلام بغیر د مور او پلار نه پیدا شوی دی. نو که دا چېرته د الوهیت دلیل وي چې بغیر د پلار نه پیدا شوی دی نو آدم علیه السلام ته ولې الہ نه وی؟ آدم علیه السلام خو بغیر د پلار او د مور نه پیدا شوی دی. خو داسې نه ده دا ستاسې خبره غلطه ده. ان مثل عیسی ان یقینا مثل عیسی حال د عیسی علیه السلام عند الله په نزد الله تعالی کمثل آدم وشان د حال د آدم علیه السلام دی. خلقه پیدا کړی و هغه من تراب د خاورینه ثم قال به ویل له هغه ته کن شا فیکون نو هغه شو. الله رب العالمین هغه په کلمې د کن سره پیدا کړی و. نور داسې د الوهیت کوم دلیل نه دی چې تاسې بیانوئ. الحق من ربک الحق دا بیان حق دی من ربک د طرفه د رب ستانه فلا تکن ته مه کېږه من الممترین د شک کوونکو نه. ومن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. اوس وروسته د دفع د شبهاتو نه چې دی دعوت ورکړي مباهلې ته. راځئ دلایل خو نه منئ نصیحت خو نه منئ راشئ مباهلې ته تیار شئ. مباهله دې ته ویله کېږي کله چې مناظره وشي دلایل پیش شي شبهات د مخالفینو جواب شي بیا هم نه مني نو ورته وایي چې راځئ د الله رب العالمین نه به لعنت وغواړو چې څوک دروغجن وي او څوک په باطله وي په هغه باندې الله رب العالمین لعنت ووروي الله رب العالمین یې هلاک کړي. نو دې ته ویله کېږي مباهله. دا مباهله اوس هم جایز ده ولیکن د قرآن کریم کې د آیتونو کې که سړی فکر وکړي نو شروط یې ذکر شوي دي. اول دا دی چې دلایل باید پیش شي. هغه شخص چې کومې مسلې نه منکر دی
دلایل ورته پیش شي، جواب د شبهات یې وشي. که چېرته د هغې نه بعد نه منلو نو بیا مباهله ورسره وکړی شي. ومن حاجک نو څوک چې جګړه کوي ستا سره فیه په باره د عیسی علیه السلام کې من بعد ما جاءک من العلم من بعد وروسته ما د هغه نه جاءک چې راغلی دی تا ته من العلم علم د قرآن علم تا ته راغلی دی. فقل نو ورته ووایه تعالوا راشئ ندعو چې راوبلو ابناءنا زامن خپل و ابناءکم او زامن ستاسې ونساءنا او زنانه خپلې ونساءکم او زنانه ستاسې وانفسنا او ملګري خپل وانفسکم او ملګري ستاسې ثم نبتهل بیا به عاجزي وکړو. عاجزي دا منه چې الله رب العالمین ته په دعا او په دې خیرو کې تضرع او عاجزي وکړو. ونجعل نو به ګرځو لعنت الله لعنت د الله تعالی علی الکاذبین په دروغجنو باندې. څوک چې دروغجن وي او په باطله باندې وي په هغې باندې به لعنت وګرځو. ان هذا لهو القصص الحق. اوس ترغیب قرآن کریم ته ورکوي او مخکې واقعاتو ته الله رب العالمین اشاره کوي. ان هذا یقینا دا حالات د عیسی علیه السلام لهو القصص الحق لهو خامخا القصص الحق بیان حق دی، دا یو حق بیان دی. وما من اله او نشته دی هیڅوک حقدار د عبادت الا الله سوا د الله نه. وان الله او یقینا الله تعالی له العزیز خامخا زورور الحکیم حکمتون والا ذات دی. فإن تولوا اوس زجر او تخویف ورکوي. فإن تولوا کچېرې دوی مخ وګرځو فإن الله نو یقینا الله تعالی علیم پوهه ذات دی بالمفسدین په فساد کوونکو باندې. مفسدین الله رب العالمین ډېر ښه پیژني، الله عالم دی په دوی باندې. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.